با حاکمیت نظام امارت اسلامی به شمال ولسوالی دوردست ناوه و چندین ولسوالی دیگر غزنی که کارهای زیربنایی در آن صورت نگرفته بود و باشندگان آن با مشکلات گوناگون مواجه بودند، توجه بیشتر صورت گرفته است که از آن جمله ولسوالی ناوه این ولایت است که اکنون در 90 قریه این ولسوالی 111 پروژه انکشافی از سوی ریاست انکشاف دهات غزنی تطبیق شده است. به گفته مسئولین، این پروژه ها به شمول 68 کیلومتر سرک، دیوارهای استنادی، چکدم ها، پل ها، پلچک ها و بخش آبیاری می باشد که به هزینه مجموعی 130 میلیون افغانی به حمایت مالی مؤسسه همکار به بهره برداری سپرده شده است. ناوې ولسوالۍ کې نوي کلي دي، په نوي وکلیو کې پروژې کار شوي دي او په نوي وکلیو کې 111 پروژې کار شوي دي. په عموم کې یوه خبره او دوهمه خبره دا چې دغو پروژو تمویل کوونکی یو نفس د ملل متحدې مصارف ورکوي او CDDO مؤسسه یې دلته تطبیقوي او د کلیو بیا رغونې پراختیا وزارت محترم مقام او په ولایاتو کې ریاستونه دي چې دا مستقیما د دغو پروژو نظارت کوي. دغه پروژو په جوړولو کې 1390 کارګرو ته د کار زمینه مساعد شوې ده چې دغه پروژو عمومي لګښت چې د یوازې د پروژو د برخو 110 میلیون و 944,250 افغانیو ته رسیږي. باشندگان محل از امارت اسلامی خوشحالند و خواهان توجه بیشتر به ولسوالیشان را دارند. لکه څرنګه چې دلته په ناوه کې ډېرې پروژې تطبیق شوې، په مخ کې نوې تطبیق شوې، اوس ډېرې پروژې تطبیق شوې، تقریبا 111 پروژې وې په ټولو کلیو کې پای ته ورسېدې، په ښه توګه پای ته ورسېدې. نور هم دا غواړو چې د توکس له ناوې سره نور دغه هم وشي، د ناوې په ډېره پاته د ناوه له ناوې سره نور پروژې هم تطبیق کړي او دغه ورسره وشي له ناوې سره. قابل ذکر است که چند قبل کار اسفالت ریزی بیش از 60 کیلومتر سرک ولسوالی ناوه از سوی ریاست فعالیت عامه غزنی نیز آغاز شده بود.